الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية تمنى بنفسي الأبي الأبية وأمنية الحر لقيا المنية وداعا لنا لا وداعا له. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اوله استفتاح هله چشتوای او د هله د اثبات لپاره دلایل ستکیا. الف تاب توفیق الله تعالی الهغه مباح کارتوي ساپاغه سره یو مقصد ته سړی په خفي طریقه ځان ورسي خو حلاله لار باندې ولاړ څه خو مقصد ته په خفي طریقه. فتح الباري 12 جلد 240 او مفردات 118 او اشباه نظائر 419 دوره الاسقاط اوله صفحه او ثبوت د دلایل هغه دغه دی. بسم الله الرحمن الرحیم وخذ بيدك وغدقا فاضرب به ولا تحنس. الله جل جلاله هغه وایوب علیه السلام ته وایي چې هغه ښځه څه وځنډېدل د قسم وخت چې زه به دې په سل هغه لښتو وم. الله ورته ویله ول ځان مه نیسوه وی خو ومنګر لیکن خو دا مجرمه نه ده هغه په چای و په سل لښتو داسې و په یوه چمبه په یو پله واخوې وه. دغه هیله هغه محمد رسول الله معاملي وکړه. د نبي علیه السلام په زمانه کې یو سپین ږیری سړی و هغه ډېر سپین ږیری و هغه قرار تر اوسه یې واده نه و کړی خو زنا یې وکړه. نبي علیه السلام ول دا که په لښتو پوره ووایه هغه د کاره وځي په یوه پله یې ووایي و خو دا شرط پکښې دی چې لښته به هر جز پر مښته وي. دا یې یو. دوهم دلیل هغه دا دی ته چې پام وکړئ ورته ګوره د هیلې د ثبوت دپاره دا د دلایل هغه د هر شي دپاره دلایل بیا وروسته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هیله خپله وکړله چې ونسئ په دغو نه یې ووایي یروي استیمه. او ډېره خبره د هغه رقم دا قول د باری تعالی دی وکذلک کدنا لیوسف ما کان لیاخذ اخاه فی دین الملک چې غږ یې پر وکړي ولته چې غله یاست هغه ورته د غله څه سزا ګورې کېدای شي ورته ویلي وای چې د غله په نامه یې ګیر کړی وای بیا د یوسف علیه السلام په شریعت کې دا و چې دی بیا وهلی لیکن دغه هیله خدای ور وښوله ویله ورسته چې پر قانون یې وړم سته چې د دوی قانون دا و چې غله غلا کړی وای اغل مسروق منهو ته سپارل کېدی. ګورئ دا دی دا اوس ګوره دا هیله ده. د هغه رقم الله جل جلاله په نور ځای کې هم دا ټول منهاج السنن 4 جلد 15 صفحه او دوره الاسقاط هغه هدایت الصراط دوره الاسقاط 3 صفحه او هدایت الصراط دوره الاسقاط 3 صفحه کې دا د ابراهیم علیه السلام توریه را نقل کړي. د ابراهیم علیه السلام چې هغه دا اوله چې هغه جابر باچا ته ویل ول دا زما خور ده هغه هیله وه یعنی توریه وه. د هغه رقم دورة الزه سقیم یم چې هغه دوی بیا ویې ول راځه ولاړ سو اختر ته دوی به شو وکړو وبګرځېږو ده را ولاړ سو د ولیا. دا منهاج السنن 4 جلد 15 صفحه او د ثبوت د هیلې دپاره هغه طالبان ورته ګوري ډېر نور شان هم سته هغه ورته ګوري یعنې زموږ د ټولو مذهبو تقریبا په اتفاق د هیلې ثبوت منهاج السنن 4 جلد 15 صفحه او د هغه رقم په نور ځایو کې هم. بله خبره دا ده دومه استفتاح دا د هیله پر څو قسمه ده. د هیلې اقسام زده کړئ. هیله یو دپاره د تحلیل د حرامو ده چې حرام ځان ته حلالوي دا حرامه ده دا په هېڅ وخت د اوقاتو کې نه ده رواله. که د داود علیه السلام قوم چې وکړه هغه د شنبې په ورځ مایان نیول حرام وه لیکن دوی هغه د یو شله ورته وکړه په یو کنده کې دا مایان راته د شنبې په ورځ ګیرولی د چا یا به راولاړ سوه وازګې خوړل دوی ته ناروا وه دوی به قرار ویلې کړه خرج به کړه پیسې به یې خوړلې. ګورئ دا هیله ده د تعلیل د حرامو دپاره دا هیله خپله څوک ته ناجایزه ده روانه ده. او بله هیله دغه ته وایي چې سړی ورته ګورئ هغه دپاره د اسقاط یعنې د اسقاط د واجبو یې وکړي. یروي استیمه ګورئ چې په دغه ځای باندې تاسې پام وکړئ. دغه یوې هیله ده خو حرامه سول او یو داسې هیله ده چې د تعلیل د حرامو یا خو په اتفاق باندې باطله. دومه هغه ده چې د پاره د دفع د ضرر خپل د نفس وي یا د بله څه وي. لکه د یوسف علیه السلام دپاره چې جوړه کړل چا هغه د دې خپل وروره څخه هیله جوړه کړل د ضرر
یا ابراهیم ایوب علیه السلام جوړه کړله هیله د پاره د دفع د ضرر د بله سره، یا رسول الله مبارک د هغه مریض د پاره څوک جوړه کړل، دا بیا دا بالکل د هیله خپله څوک د جایزه ده. د پاره د اسقاط د واجب لا هم راغلی ده، هغه هم بالکل علماو بعضو څوک بللی ده، هغه یې جایزه بللی ده. هغه د فرایضو څخه سړی دا وي چې پر سړي باندې مشقت وي، پر سړي باندې تکلیف وي، سړی یې نشي کولی، نو بیا یې قرار اولا چې د هغه اسقاط دپاره یو هیله جوړه کړي، له هم پروا نه کوي. دا ټوله هدایت الصراط دورة الاسقاط هغه 5مه صفحه. اوس دا هیله خو نفس ثابته سوه، د مړي د اسقاط هیله دلته اوس دا ثابته ده که نه ده؟ یو دوهم ګرده پر یوه ځای درته وایم طریقه د ګرځېدو یې څنګه ده؟ دوه دریم یروي استعمه یوه جزیه په یوه کې بل په بل کې ګرده سره کوم. اول دا هیله د مړي د اسقاط المیت دپاره ثابته ده که نه ده؟ دریم استفتاء ته ګورئ. او طریقه د ګرځېدو یې څنګه ده؟ دوه شرایط د صحت لري که نه لري او اوس کومه دي؟ دې ته پام وکړئ. اوله طریقه د ګرځېدو یې دا ده پر مبتابه نر د 12 کالو سره د احتیاط دپاره او د ښځې د 9 کالو سره دې خواته، ځکه په حرمت د مسارت کې هم د نر 12 کاله معتبر دي، د ښځې 9 کاله. دلته په دې کې هم د دغه وخت څخه د نو سړی راولاړېږي تر ټولو مخکې اول د واره به فدیه 2 کیلو حسابېږي، هغه د یوه لمانځه سره، یا 2 کیلو غنم حسابېږي د یوې روژې سره. اول به د لمانځه فدیه ذکر، اول به د لمانځه لمنځونه په شواروز کې 6 دی تر مستقل منځ دي. دوهم به د روژو له ګرځوي، دریم به د روژې د کفارې له ګرځوي، څلورم ځل به د کفارې د زهار ګرځوي، 5م ځل به کفاره د ایمانو د قسمو ګرځوي. په کفاره کې د زهار هغه دا لازمه د 80 قبضه او په کفاره کې د یمین بیا 10 قبضه لازم دي. په نور کې که په یوه پله راتلم چې حسابوي، او 5م وار یې کفاره د ایمانو سو، 6م وار به کفاره د قطع خطا وي، دا حسابوي. ګورې دا دغه د کفاره به د چا وي؟ د قطع خطا وي. دا 6م وار به د قطع خطا وي، په فدیه کې وګرځوي چې دا 80 قبضه غواړي، 80 قبضه حتمي غواړي. 9 وار به د واجبې وضحیې وي، 8م وار به د ټولو حقوق وي. دا د امامانو زده هم نه دي، هېڅ ورته جوړېدل دي، زده هم نه دي خپله. اول وار د چا سوه؟ د لمانځه حسابې. 2 وار د چا سوه؟ د روژو. 3م وار د چا سوه؟ د روژو د کفارې د چا؟ د روژو. 4م وار د چا سوه؟ د کفارې د ایمانو. 5م وار د چا سوه؟ دغه 4م وار د چا سوه؟ د کفارې د زهار. 5م وار د چا سوه؟ د کفارې د ایمانو. 6م وار د چا سوه؟ د قتل خطا. او 9م وار د چا سوه؟ هغه د واجب وضحیه. 8م وار د چا سوه؟ د ټولو حقوق. یا بیا خپله ګرځي، اولادار چې خپله وګرځي چې دا ما تا ته درکړي په مقابل کې د دغو حزل بیا کس نه وي، مسخرې بیا کس نه وي. یا بیا بل وایي چې زه تا ته درکوم وکالتن بیا تا ته درکوم. ستا د خلاصو ورته ګورې د الفاظو د کوي هستې کوم خدای په دا خبرو باندې پوه سي. دا یې بله دا به وایي دغه ورکوي د دې خوا څه بیا دا خوا قبضوي. بله خبره دا وه چې دا شرایط لري که نه لري. شرایط د دې سره ستا و دا خپل شرایط ترې بیا دغو شرایطو دا جایزه نه ده. هر شرط که نیستي و په دا شرطو کې بالکل د دې جواز نسته. ونکې خدای په دا خبرو مو سر خلاص شي. اول شرط دا دی په دوره کې به مالدار غني یو، مریی 2، کوشنی لیونی بیعقل کافر وارث ته مړي مدبر مری به نه کښې، نه به مدبر مری وي، نه به مریی وي، نه به لیونی وي، نه به ماشوم وي، نه به سفیح وي، نه به غني وي. دا ورته ګوري حتی وسي د لیوني به هم نه کښې. دا ته پام وکړي ورته ګوري. دا یې بله یو ګوري دا شرایط ته ګوري. 2م شرط چې کوم شی ورکوي هغه به خالص مسکینان ته ورکوي، ځکه دام د دغو حق دی، د بل چا حق نه دی. 3م شرط دا دی کوم شی چې فقیر ته ورکوي هغه به د مسخرو په نیت نه ورکوي، بلکې خامخا به حقیقتا ورکوي، حقیقتا ورته ګوري هغه به د مسخرو دی. 4م شرط دا دی چې په وارثانو کې به غایب او یتیم او کوچنی نه وي، ځکه خو دا روپۍ د چا دي، د هغو سره مشترکې دي، په هغو کې به څوک نه وي. که غایب و یا مسکین و یا کوچنی و نو خو بیا د هغو ورته څوک کېږي، هغه نه صحیح کېږي. 5م دا دی چې د مړي وارث په د داسې خلکو سره روپۍ یا نور شیان نه اخلي
چې هغه خلکو یې په خپله مالکان نه وي د بل چا څه نه وي چې هلته چې د چا روپۍ واخلي پکښې کښېږدي د هغه د چا سره امانت روپۍ مې دوی پکې کښېږدي پر دوی فرق نشته دا یې بله پنځم شرط د مړي به د داسې خلکو سره روپۍ نه اخیستي دا خو بله سو او شپږم شرط دا دی که چیرې دوره داسې سړي ګرځوله چې د وارث او یا د وسیله طرفه وکیلو نو بیا به په طریقه د وکالت هم وکیله سوی او که نه اول به یې خپل اصالتان دا د دوی هغه بیا و دا طریقه هغه د طریقه د ګرځېدو هم زده کړه غواړي مطلب یې دا دی هغه نو امامانو به خپله زده یې که نه وه زده نو خو بل بیا بل کار پسې خراب سو دا خو کار د امامانو د تاسې راځي دا زموږ کتابو دا طریقې ویلي دي او بل دا شرط یې ویلي دي چې د مسخرو نیت به نه وي و دا به د دې څه به خامخا ځان ساتي و دا به غلطوي و دا او فکر به په دا خبر وي چې زه قبض کم د عمل زما دی په دې به خامخا فکر هم خبر وي په دې به خبر وي چې دا زما دی او دا به خبر وي او که د ځانه سره وي چې وړلی هم سي هغه بیا جلا خبره ده لسم شرط دا دی د وصیت په صورت چې د مړي مال دومره قدر به پاته وي چې د سل څخه یې هغه فدیه نه ادا کېږي فدیه نه ادا کېږي او که د سل څه فدیه ادا کېدل او د وصیت هم په کړی و بیا ګرځېدل نشته بیا څوک ته بیا ګرځېدل نشته که د وصیت هم په کړی وه دا اگر د خبرې چې درته رالیه د دې ټولو څپې به درته وایم د پای وروسته به د پای خلاصه درته وایم دورې مختار ورد مختار جلد اول 542 کبیري 454 او خلاص الفتاوا جلد اول 192 باری رایق دوم جلد 118 تاتایی پر دورې مختار جلد اول 350 او هدیة العلایه نویمه منهاج السنن صدرم جلد 24 او مقالات د مولانا محمد فرید صاحب 15 هدایت الصراط دورة الاسقاط هغه د اولې صفحې څخه تر 15 پورې دا پام کوي او مروجه هیله الاسقاط 44 دا یې رویمه او د منهاج السنن و دغه باشه افراد د خلاصه تحقیقونه را نقل کړي او رساله د ابن عابدین په دې کې مستقل جز ده 225 صفحه او چې دغه ډیره هغه خاص مستقل دغه باشه کړي من او رساله د ابن عابدین دغه 225 دغه مې روي دلته اوس په یوې خبرې ته پام کوئ چې څه سم د مسارم په خلاص ډیره غټه خبره شیخ الاسلام دا وایي شرایط پر ځای نه دي هغه خلک هم ولا چې ګرځي چې هغه پیسې لري یا د مړي طریقه چې خدای او رسول یې شه دغه دا طریقه ده چې مړی مړ کېدی که چیرې د روپۍ درلودلې په سلس کې د مال به دی قرار راولاړېږي په سلس کې د مال دی به څوک کوي هغه به وصیت کوي وصیت په سلس کې د مال به څوک کوي هغه به وصیت کوي چې وصیت یې وکړي چې پر ما باندې لمونځ پاته دی که ده دا وصیت وکړي د ده غاړې خلاص شولې بیا د مړي بیا د مړي ورثو هغه دی هغه به بیا خامخا د لمانځه پر ځای 2 روپۍ ورکړي د روژې پر ځای 2 خامخا دا څوک دی لازمي امر دی دا او که نه وکړي دا نور که خیرات ځینې وکړي خو انشاءالله قبول به شي که نه دا زموږ خلک ته پام ورته وکړي دا چې ګرځي شیخ الاسلام وایي دا باره به خلک دا پام وکړي چې ځانو لمونځ هم بالا کول نه غواړي خو ماشاءالله به جوړ کړو د پسخن او لیکن دا کار به جوړ کړو بالا خو کېږي باره به خلک عبادت هم نه کوي خلک به طاعت هم نه کوي خلک به دا کار نه کوي ځکه یې روپۍ هم نه ځي ماسې چې روپۍ راټولې کا ته چې خلک یې لري نه ګرځي نو په اوس زمانه کې مطلق بس موږ دا ویلی شو چې دا نشته ځکه شرایط پر ځای نه دي دا سخته غلطه ده عشان الفتاوا په جلد اول 349 کې او دغه رقم دا د شرایطو موافق نه ده نو اوس بالکل دا وجود نه لري او کفایت المبدي په نمجل ونیویمه صفحه کې مقالات 11 صفحه حقانیه جلد اول 216 صفحه او فریدیات دوم جلد 414 صفحه منبعلوم جلد اول 340 صفحه رای سنت هغه په 201 صفحه کې او انعام الباری په څلورم جلد 540 صفحه کې چې دا وزګر سره څوک نه لري وجود نه لري څلورم استفتاء او غټه ستونزه پکښې ده که په ایامو کې د حج هر چا د روپۍ قبض کړي مسکین حج پر فرض اوس خو تقریبا اکثره میاشتې د حج دی اوس یې کار خراب کړي طالبان د کار در وایستل نادرې ته ګورئ بیا چې بیرته هغو ته ورکړي حج ساکتېږي هم نه او څنګه دا کله ګوره 2 شرطه پکښې دي اوس خو یوازې دا 2 میاشتې وله شپې نه دی چې د کوچني اختر سره تر دې وخته دی چې ماسې روپۍ تاویلېږي دغه وخته که سړی روپۍ پیدا کړي پر سړي حج فرضېږي روپۍ فقط ګرده کال چې جنوب بس 2 میاشتې وخت بالا وخت نشته په پاکستان کې روپۍ نه داخلېږي یا روپۍ داخلېږي یا وخت میاشتې یا 2 میاشتې
که سړی کښېنستی او خلکو روپۍ ویشلې روپۍ دغه نه وي چاچ په کېدی یعنې 4 لکه روپۍ ویشلې ګرځي اکثره دا خلک 10 لکه ګرځي ډېر چې دا اگر کماسې مسکین قبر کې پرده باندې شپږ سو بېرته چې ورکړې مجنون دین ساکتېږي بېرته ورکړې مجنون دین ساکتېږي دا ګورئ دا په تاوای فریدیه کې د زړه ورکړي او که پسخن په وي نو بیا خو صحیح نه دی دا فریدیه جلد اول 410 دغه رقم هدایت الصراط دوره الاسقاط 14 مقالات د مولانا فرید صاحب هغه 11 نو دغه سول چې اوس بس لنډه فتوا په دې ورکوي چې دا نسته دا یې پسې پرېږدي والله سبحانه اعلم. بدا من طلعته والليل دجا من وفرته الله الله